بېوزنه شهزادګۍ. په ډېرو پخوا وختونو کې یوې ملکې او پادشاه ژوند کولو. دوی غوښتل چې یو ماشوم ولري. کلونه وروسته دوی د داسې ښایسته لور خاوندان شول چې د ښایست تاری هیڅکله نه ولیدل شوی. ټول هېواد په خوشحالۍ کې ډوب شو او د ماشوم د نومونې د مراسمو لپاره پادشاه په خپله ملګرو، د کورنۍ غړو، جادوګرانو او روحانیونو ته دعوت لیکونه ولیکل. خو یوه جادوګره له پادشاه هیره شوې وه چې تر ټولو زوروره او شیطانه وه. کله چې جادوګره له مراسمو خبره شوه نو پریکړه یې وکړه چې ورشي. پادشاه د هغې په لیدو سره هیڅ حیران نه شو ځکه چې هغه نه پوهېده چې له ده هیره شوی و. له ده هیر شوی و چې جادوګرې ته دعوت لیک واستوي. په خیر راغلی. هیله کوم زما لور ته دعا وکړه. ولې نه پادشاه سلامت. وړه ښاپیرۍ چیرته ده؟ هغه راته راوښایئ. زه غواړم ویې ګورم. مور به یې هغه ژر راولي. دا ښکاره وه چې پادشاه هیڅ بد نیت نه درلود او له ده څخه په رښتیا هیر و چې جادوګره راوبلي. کله چې جادوګره په دې خبره پوه شوه نو لا زیاته په غوسه شوه او غوښتل انتقام واخلي. نو کله چې د نومونې مراسم پیلېدل، مخکې له دې چې پاکې اوبه په شهزادګۍ وشیندل شي، جادوګرې په پټه په اوبو کې جادویي درمل ګډ کړل. څنګه چې اوبه په ماشومې وشیندل شوې، هغې خپل ټول وزن له لاسه ورکړ. جاذبې پرې نور اثر نه کولو. هغه نرسې چې شهزادګۍ په غېږ کې نیولې وه یودم احساس کړه چې شهزادګۍ په غېږ کې نشته ځکه چې هغې خپل وزن له لاسه ورکړی و. دا څه دي؟ او خدایه دا څه وشول؟ نرسې له ویرې شهزادګۍ پرېښوده خو هغه ونه لوېده او په هوا کې پاتې شوه. لورې دا څه وشول؟ د دې یوازې دا مطلب کیدای شي چې په شهزادګۍ جادو شوی. دوی شهزادګۍ بیرته راښکته کړه. که څه هم چې دا خبره شاید هیڅ معنا ونه لري چې یو څوک بېوزنه وي، خو دې پیښې شهزادګۍ او د هغې مور او پلار له ډېرو ستونزو سره مخ کړل. یوه ورځ کله چې شهزادګۍ پر تخت پرته وه، ملکه راغله. پامینه و. کړکۍ خلاصه کړه او لاړه. د باد یوه څپه راغله او ماشومه یې لکه بڼکه د کړکۍ له لارې له ځان سره ویوړه. نرسه خونې ته راغله او ویلیدل چې شهزادګۍ نشته. ماشومه چیرته ده؟ شاید ملکې یې ځان سره بیولې وي. نرسې شهزادګۍ چیرته ده؟ زه غواړم خپله ښایسته لور ووینم. هغه راوله. بخښنه غواړم ملکې، خو ما فکر کولو چې شهزادګۍ له تاسو سره ده. دا څه بېمانه خبرې کوي. وایم هغه چیرې ده؟ او بیا په ماڼۍ کې پراخ لټون پیل شو. باغوان د باغچې له مخې پاڼې ټولولې چې د پاڼو د انبار له لاندې د خندا غږ تر غوږو شو. دا څه دي؟ او خدایه، دا شهزادګۍ ده. زما لور چیرې ده؟ پادشاه سلامت. باغوان هغه د پاڼو د یو انبار لاندې موندلی. له هغې ورځې وروسته پادشاه او ملکه دومره وویرېدل چې هره شیبه به یې شهزادګۍ تر نظر لاندې ساتله. کله به چې شهزادګۍ ویده وه نو روجۍ به یې د کټ په شاوخوا په داسې توګه کلکه پیچل شوې وه چې دا به حتی سمه خوځېدلی هم نه شوه. کله به چې ویښه وه نو تل به د یو چا په غېږې کې وه. یو ځل پادشاه لکه څرنګه چې اکثره قوي پلرونه له خپلو اولادونو سره کوي، غوښتل شهزادګۍ په خپله غېږ کې پورته واچوي او لوبې ورسره وکړي. خو شهزادګۍ بیرته ښکته رانغله او وروسته د یوې زینې په واسطه ښکته راوړل شوه. کله چې شهزادګۍ لویه شوه نو په ډېرې سختۍ سره به یې کولی شول چې وګرځي. حتی له ډېر کمزور سره به یې چې پښه پر ځمکه کېښوده هوا ته به یې ټوپ کړل. په دې توګه دا به هر ځای د شلو خدمتګارانو په واسطه چې د دې په کمیس کې به یې اوږده پړی اچولي و وړل کېده تر څو پرواز ونه کړي. د وزن نه درلودلو له کبله به د شهزادګۍ زړه هېڅکله دروند نه و
او هیڅ کله د خفګان احساس نه کولو. یا به خبرې کولی او یا به هم خندل. کله چې موږ په خپله خفه کېدلی نشو نو د نورو په خفګان هم نشو پوهېدلی. کله چې موږ د نورو په خفګان نشو پوهېدلی نو موږ نشو کولی چې مهربانه واوسو او یا هم د مینې په معنا وپوهېږو. ځکه نو شهزادګۍ بې ادبه او نامهربانه وه. لورې موږ ستا په هکله ډېر پریښانه یو. کله چې تاسې دا ډول خبرې کوئ ډېر مسخره ښکارئ. ګرانې آیا ته هېڅ زموږ په کیسه کې نه یې؟ لږ هم زموږ سره مینه نه لري؟ دا څه معنا لري چې زموږ په کیسه کې نه یې او زموږ سره مینه نه لري؟ زه خوشحاله یم چې شاوخوا الوزم. تاسو دواړه ډېر مسخره ښکارئ کله چې داسې غمجن مخونه ونیسئ. اوس که ماته اجازه راکوئ زه ځم. شهزادګۍ غمجنه وه که څه هم د وزن نشتون دا هېڅکله پرې نه ښوده چې احساس یې کړی وي. هغې له دې کرکه لرله چې خدمتګاران انتظار وکړي. نشئ کولی چې ما یوازې پرېږدئ؟ موږ بخښنه غواړو شهزادګۍ، خو پادشاه پخپله موږ ته جدي لارښوونه کړې چې تاسو تر نظر لاندې وساتو، هسې نه چې د باد یوه غوټه مو له ځانه سره یوسي. هیله کوم خوشي مې کوي. زه په دې بندونو کې بیخي لکه د یوه ځناور داسې احساس کوم. موږ ډېر بخښنه غواړو شهزادګۍ، خو پادشاه او ملکان په تشویش کې دي، هسې نه چې تاسو باد یوسي او خدای نخواسته خوږ مو کړي. شهزادګۍ د یوې بندي غوندې احساس کولو. دې غوښتل چې یوازې پرېښودل شي، یوازې یو ځای و چې دې ځان پکې آزاده او ژوندی احساسولو. ماڼۍ د یو غټ ډنډ په څنګ کې جوړ شوی و. شهزادګۍ به هره ورځ هلته لامبو وهله. دا ځکه چې هلته د دې خطر نه و چې باد به یوسي یا دا چې په زوره پلي ښودلو سره به بیرته هوا ته ټوپ کړي. نو کله به چې دا د دریاچې په اوبو کې به یوازې به پرېښودل کېده. شهزادګۍ به دا فکر کولو چې په ډنډ کې کولی شي آزاده واوسي، ځکه به یې هره شیبه شپه او ورځ هلته لمبا کوله. په عین وخت کې پادشاه او ملکې د هېواد له هر فزیک پوه، ډاکټر او جادوګر سره وکتل، خو هېچا د دوی د بیچاره لور لپاره د حل لاره پیدا نه کړه. تر څو چې یوه ورځ د دوی څېړونکي هم ډرم او کاپرکیک پادشاه ته راغلل. پادشاه سلامت، موږ شاید د شهزادګۍ د وزن او جاذبې نشتون ته یوه حل لاره ولرو. ووایه راته ژر کوه. ښه، لکه څرنګه چې موږ ټول پوهېږو اوبه کولی شي چې د شهزادګۍ د بې وزنۍ درملنه وکړي، که څه هم چې دا درملنه موقتي او تر هغه وخته وي تر کله چې هغه په اوبو کې وي. موږ ټول په دې پوهېږو. نو که چیرې هغه اوبه چې د شهزادګۍ له بدن نه بهر بهیږي کولی شي چې د هغې په موقتي توګه درملنه وکړي، نو که اوبه یې د زړه له دننه وبهیږي دا به یې شاید د تل لپاره درملنه وکړي. زه خو هېڅ پوه نه شوم. پادشاه سلامت، موږ باید شهزادګۍ په ژړا راولو، نو شاید د هغې د بې وزنۍ درملنه وشي. نو پادشاه په ټول سلطنت کې اعلان وکړ چې که هر چا یې لور وژړوله نو انعام به ورکړي. ډېرو سړیو او ښځو کوشش وکړ، خو هېچا د شهزادګۍ یوه اوښکه هم ونه شوه بهولی. دا څومره مسخره دی. ټولو د شهزادګۍ د رغېدو هیلې په چټکۍ سره له لاسه ورکولې. یوه ورځ داسې وشول چې یو شهزاده له هغو ځنګلونو تېرېده چې د سلطنت چارچاپېره راتاو و. د جادو شوي شهزادګۍ په اړه اورېدلي و، خو هېڅکله علاقه یې نه درلوده چې له هغې سره وګوري. ځکه نو کله چې شپه شوه د دې پر ځای چې په ماڼۍ کې د میلمه په شان شپه تېره کړي، په ځنګله کې یو غار پیدا کړ او پریکړه یې وکړه چې هلته شپه تېره کړي. کله چې له غار نه راووت تر څو د اور بلولو لپاره وچ لرګي پیدا کړي، نو یو څوک یې په لاندې ډنډ کې ولیدل چې لاس او پښې وهي. داسې فکر یې وکړ چې هغه ډوبېږي، نو ځکه یې اوبو ته ور ټوپ کړل تر څو وژغوري. البته چې دا شهزادګۍ وه او څرنګه چې د هغه ونیوله او د هغې د بېوزنۍ احساس یې وکړ، نو پوه شو چې دا هماغه جادو شوې شهزادګۍ ده چې هېڅکله یې نه غوښتل وویني. خو اوس ډېر ناوخته شوی و. څرنګه چې شهزادګۍ ولیده پرې مین شو. تا څنګه جرأت وکړ چې ما له اوبو راپورته کړي؟
فکر مې وکړ چې ډوبېږې. څومره خندونکي. اوس مې بیرته اوبو ته ښکته کهله. ته هماغه شهزادګۍ یې چې جاذبه پرې هیڅ اثر نه لري. کله غورځېدلی یې؟ زه غورځېدلی نشم. ما یوازې باد له ځانه سره وړي او په هوا کې مې الوزوي. نو بیا داسې وکړه چې له ما سره یو ځای ځان وغورځوه. او په همدې توګه شهزاده شهزادګۍ په غېږ کې ونیوله او اوبو ته یې ورټوپ کړل. او په حقیقت کې دا د شهزادګۍ په ژوند کې تر ټولو هیجاني تجربه وه. څنګه و؟ ډېر په زړه پورې اوسه چې ما تر ننه نه ولیدلي. نو شهزادګۍ او شهزاده به هره شپه د ډنډ په غاړه لیدل او لامبو به یې وهله. شهزادګۍ د مینې وړتیا نه درلوده، خو شهزاده له هغې سره ډېره مینه کوله او د شهزادګۍ د خندا غږ اورېدلو او د هغې تر څنګه په خوشحالۍ لامبو وهلو لپاره یې ژوند کولو. دا کولی شول چې تل په همدې توګه ژوند وکړي، خو د قسمت پرېکړه بل څه وه. جادوګره د ډنډ سره د شهزادګۍ له مینې خبره شوه او په ډنډ یې داسې جادو وکړه تر څو وچي. ورو ورو د ډنډ اوبه په وچېدو شوې او شهزادګۍ هم ورسره مړاوې کېده. نه پوهېږم چې زموږ د لور به څه کېږي. پادشاه سلامت، داسې ښکاري چې د شهزادګۍ ژوند له ډنډ سره تړلی دی. که چیرې موږ ډنډ ونه ژغورو نو وبه نشو کړی چې شهزادګۍ هم وژغورو. یوه ورځ کله چې ډنډ تقریباً وچ شوی و، دوه ځوانانو د یوې ډبرې لاندې یو طلایي لوح وموند چې داسې لیکنه پرې شوې وه: که چیرې غواړې چې ډنډ د خلکو لپاره بیرته راژوندی شي، نو باید ډنډ ته د یو سړي د ژوند د اخیستلو اجازه ورکړل شي. خو دا سړی باید په خپله خوښه ژوند ورکولو ته چمتو وي. دی باید د ډنډ په وچ تخت کښېني تر هغه چې اوبه یې تر سر لوړې شي. کله چې پادشاه دا واورېدل، نو د سلطنت هر کونج او ګوښې ته یې پیغام واستاوه. خو هیڅوک حاضر نشول تر څو خپل ژوند د ډنډ لپاره ورکړي. کله چې شهزاده ته دا خبر راورسېد، نو بار له باره یې ځان له ځنګله نه ماڼۍ ته راورساوه. پادشاه سلامت، زه مې ژوند د دریاچې لپاره ورکولو ته حاضر یم، خو په یو شرط. څه شرط لرې؟ زه غواړم کله چې په وچ ډنډ کې کښېنم، نو تر هغه وخته چې تر څو پورې اوبه زما له سر څخه لوړېږي او زه مرم، نو شهزادګۍ باید هلته راسره وي. شهزادګۍ باید ماته مخامخ ناسته وي او ماته په ډوډۍ راکولو سره ما ژوندی وساتي تر څو له لوږې مړ نشم. ستا شرط مې قبول دی شهزاده. شاید د دې کار سره زما په لور ګران ډنډ د بیرته په ډکېدو لیدلو سره هغه هم روغه شي. په همدې توګه شهزاده په ډنډ کې کېناسته. شهزادګۍ په یوه کښتۍ کې راوستل شوه، خو هغې د شهزاده له پېژندو ډډه وکړه، ځکه چې د هغې په زړه کې نه مینې شتون درلود او نه هم مهرباني. څرنګه چې شهزاده کېناست، اوبه ورو ورو په لوړېدو پیل وکړ. ډېر ژر اوبه د شهزاده تر ګونډو راورسېدې او کله چې کښتۍ لږ وخوځېده، نو شهزادګۍ ډېره خوشحاله شوه. زما کښتۍ خوځېږي، د ډنډ اوبه راپورته کېږي، زما ډنډ نه مري. موږ بیا کولی شو چې دلته د پخوا په شان یو ځای لامبو ووهو. راځه شهزاده، لکه د مخکې په څېر. زه ستا سره له د لامبو وهلو زیات نور هیڅ هم نه غواړم، خو دا کار نشم کولی، ځکه باید مړ شم تر څو دا ډنډ ژوندی پاتې شي، تر څو ته ژوندی پاتې شي. د شهزادګۍ په ژوند کې په لومړي ځل لپاره د هغې په زړه کې څریکه وشوه. دی نه غوښتل چې شهزاده ومري. دی لیدل چې اوبه ورو ورو لوړېږي. لومړی د شهزاده تر ملا ورسېدې، بیا یې تر سینې، بیا تر پوزې، چې په همدې کې د هغه ساه په بهېدو شوه. خو شهزادګۍ نور دا هر څه نشو زغملی. دی اوبو ته ورټوپ کړل او په زور یې شهزاده بهر ته راکش کړ. تر هغه چې شهزادګۍ شهزاده د ډنډ غاړې ته رارسوه، د هغه ساه درېدلې وه. شهزادګۍ وارخطا شوه او ویې ژړل. هغې په دومره لوړ غږ وژړل چې هیچا مخکې نه و ژړلي. ډاکټران د شهزاده مرستې ته راغلل. شهزادګۍ به غوښتل چې هغه دې د هغې خونې ته یوړل شي. شهزادګۍ پخپله هم روغه نه وه او ماڼۍ ته ورسول شوه. دا په شاهي ماڼۍ کې د ټولو لپاره یوه اوږده او بده شپه وه. په سبا سهار شهزادګۍ راویښه شوه او شهزاده هم هماغسې پروت و. هغې هغه ته وکتل او یو څو نورې اوښکې هم تویې کړې.
او زړور شهزاده، پورته شه. هیله کوم پورته شه. هیله کوم مه مړ کېږه. هیله کومه. همدې سره شهزاده سترګې پرانیستې او موسکی شو. شهزادګۍ په ډېرې خوښۍ له کټ څخه ښکته شوه او له ډېرې خوشحالۍ نه یې پښې په کلکه په ځمکه وهلې، په دې تمه چې وبلوځي، خو د الوتو پر ځای راوغورځېده. اوچ! شهزادګۍ، تاسو ونه لوتئ، تاسو وغورځېدئ. هو، رښتیا وایي، تاسو بیرته جاذبه ترلاسه کړې. په ماڼۍ کې داسې خوشحالي وه چې ساری هیڅکله په نړۍ کې نه و لیدل شوی. ډنډ تر غاړې راډک شوی و. شهزاده ژوندی او روغ رمټ و او شهزادګۍ هم بیرته خپله جاذبه ترلاسه کړې وه. اوس مجبوره وه چې ګرځېدل زده کړي، خو هر څه ښه و. شهزاده او شهزادګۍ له یو بل سره مینه درلوده. دوی واده وکړ، یو ځای به یې لامبو وهله، ګرځېدل به، په خپل سلطنت کې به یې پادشاهي کوله او همداراز تر پایه یې په خوشحالۍ ژوند وکړ.